سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. معراج شینوار یم له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له لوري. نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو په سپاټ کې یو کوین ته موږ او تاسې سټاپ لاس او ټي پي ورکړو. اکثره ملګرو دا پوښتنه کړې وه که په سپاټ کې موږ او تاسې یو کوین واخلو هغې ته څنګه کولی شو چې هم ورته په یو ارډر کې هم سټاپ لاس ورته ورکړو او هم ورته ټي پي ورکړو. لکه څنګه چې موږ او تاسې په نورو ټریډونو کې موږ او تاسې هم سټاپ لاس هم ټي پي مارکیټ کې ټاکو، مطلب د خپل د ګټې حد هم ټاکو. ټي پي مطلب دا چې د خپل ګټې حد ټاکو چې په دې ځای کې زه غواړم دغه کوین په ګټه باندې خرڅ کړم، او سټاپ لاس مطلب دا دی چې غواړم زه د دې نه ډېر تاوان ونه کړم، د خپل ضرر حد چې کوم معلوموم. نو دې ته موږ او تاسې وایو ټي پي او سټاپ لاس. اکثره ملګرو دا پوښتنه کړې وه چې په سپاټ کې موږ یو کوین واخلو د هغې دپاره موږ ټي پي او سټاپ لاس څنګه ورکولی شو په یو ارډر کې، که تر څو موږ بیا افلاین کو آنلاین که چېرته مارکیټ هغې ځای ته لاړ شي چې زموږ دغه کوین په اتومات ډول سره څه شي خرڅ شي. نو راځئ په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم. که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ښه اوس راځو موږ او تاسې سره په باینانس کې چې کله موږ او تاسې سپاټ برخې ته راشو، په سپاټ کې موږ او تاسې څه وکړو، په سپاټ کې موږ او تاسې یو کوین واخلو. زه راځم دلته ما یو کوین اخیستی دی د لینک په نامه کوم کوین چې دی هغه ما اخیستی دی، ټیک شو، لینک په نامه کوین. اوس دغه کوین ما تقریبا د $100 په اندازه اخیستی دی. زه غواړم چې دته سټاپ لاس او ټي پي څه وکړم، سټاپ لاس او ټي پي ورکړم. د دې لپاره زه دته سټاپ لاس او ټي پي ورکوم. زه په سپاټ برخه کې همدلته څه وکړم، په سپاټ برخې ته چې کله زه راغلم په دې ځای کې به زه سیل برخې ته راشم. صحیح شو، دا سیل برخه وینئ، دې سیل برخې ته به راشم او په دې سیل برخه کې به زه مارکیټ به زه پرایس ور زه دا شین رنګ ته واړم تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. ټیک شو، دلته چې سیل برخې ته زه راغلم دلته به مارکیټ پرایس، دلته چې مارکیټ پرایس یا لیمیټ تاسې به راشئ په دې باندې به څه واخلئ، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. ټیک شو، چې کله په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسې لاندې راشئ او دلته به تاسې پیدا کړئ OCO. ټیک شو، دغه OCO برخه به تاسې پیدا کړئ. چې کله هم دغه OCO برخه تاسې پیدا کړئ راشئ په همدې OCO برخه باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده، هر هغه کوین چې تاسې غواړئ هغه ته سټاپ لاس او ټي پي ورکړئ. تاسې به راشئ هغه کوین به دلته په سپاټ کې سرچ کړئ، بیا به راشئ سیل برخې ته. کله چې سیل برخې ته تاسې دلته راغلی دلته به لیمیټ یا د مارکیټ پرایس په ځای تاسې څه انتخاب کړئ، OCO به تاسې انتخاب کړئ. چې کله تاسې دا انتخاب کړئ په دې لومړي ځای کې موږ تاسې دې ته کولی شو ټي پي ورکړو. مطلب دا لینک کوین دی ما تقریبا جګ اخیستی دی په 14.5 شاوخوا کې ما دا لینک کوین اخیستی، اوس تقریبا 14 څومره قیمت لري. زه ورته یم که چېرته د لینک کوین قیمت ما سره $15 ته ورسېږي زه غواړم دغه لینک کوین چې کوم خرڅ کړم. ټیک شو، ما ورته دغه ورکړه ټي پي مې ورته ورکړله. زه راځم دغه لینک کوین ما سره فکر کوم ایرن برخې ته تلي، زه یې راواخلم. ښه اوس تاسې ګورئ زه به دلته دا څه کړم، ریفرش به کړم. ما سره تقریبا 6.3 لینک کوین دي. زه ورته یم چې کله د دې قیمت دغه لینک کوین قیمت $15 ته ورسېد ما ته څه کوي، ما ته خرڅ کړي. ټیک شو، دلته ما ټي پي ورته حد مې ورته د ګټې حد مې ورته وټاکه چې زه په دې ځای کې خپله غواړم چې دا کوینونه خرڅ کړم او مارکیټ ما ته څه وکړه، مارکیټ ما ته ګټه راکړه. صحیح شو، ټي پي مې دلته ورکړه. SL دلته به تاسې SL ورکوئ. SL مطلب ته خپل ضرر حد اخلئ. تا په 14 کې اخیستی، زه ورته یم که چېرته د دې قیمت 12 ته راغی نو زما دا کوینونه دي چې شي اتومات دي خرڅ شي. دلته مې 12 ورته ولیکل، SL لیمیټ کې هم ورته څه لیکم 12 لیکم، او دلته لاندې څومره اندازه کوین چې دي زه خرڅوم. زه دا ټول څه کوم، ټول اندازه کوین دلته سلیکټ کوم او په سیل لینک باندې زه کلیک اخلم. چې کله مې په سیل لینک باندې کلیک واخیسته دلته به زما څه شي، ارډر به 2 دانې جوړ شي. ټیک شو، زما 2 ارډرونه جوړ شي، یو دلته ګوره سټاپ لاس ارډر دی او بل زما د ټي پي ارډر دی. صحیح شو، که چېرته د دې کوین قیمت ښکته راشي تر $12 پورې، اوس چې تقریبا $14 قیمت لري نو زما دغه کوین به اتومات په تاوان سره څه شي، خرڅ بشي، یعنې زه به د ډېر تاوان څخه بچ شم. که چېرته ټي پي طرف ته لاړ شي نو په ټي پي کې به ماته څه شي، مارکیټ به ماته کومه اندازه ګټه چې ما ورته ټاکلې هغه اندازه ګټه به ماته مارکیټ څه کړي، راکړي. ګوره اوس دلته به زه راشم د دې چارټ برخې ته. چې کله زه دې ته چارټ برخې ته راشم زه به د 1 ډے چارټ باندې کلیک واخلم. ګوره اوس په دلته ما ته خپل ګوره ما اوس په دې ځای کې دا اخیستې دي، به وینې په دې ځای کې مې اخیستې دي. اوس مې دغه ځای خپل SL وټاکه او دغه بره ځای مې څه ورته وټاکه، ټي پي مې ورته وټاکله. که مارکیټ دې سرې کرښې ته راشي دا وینې زما SL به ټچ کړي، ما ته به په تاوان کې کوینونه خرڅ شي، او که چېرته دې برخې ته لاړ شي نو مارکیټ کې به ما ته دغه کوینونه په ګټه باندې خرڅ شي.
نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې په سپاټ کې یو کوین تاسو اخیستی هغه ته سټاپ لاس او ټي پی ورکړئ. خبره دا که غواړئ دغه لیمیټونه تاسو بیرته کینسل کړئ، تاسو به راشئ همدغه سپاټ برخې ته راشئ تاسو دغه دواړه ارډرونه څه کړئ کینسل کړئ. نو په دې طریقې سره تاسو بیرته څه کولای شئ کینسل کولای شئ، یا کینسل آل باندې کلیک واخلئ هم کینسل کولای شئ. نو دغه طریقه ده، په دې طریقه تاسو کولای شئ یو کوین ته هم په سپاټ کې هم ټي پی ورکړئ هم سټاپ لاس ورکړئ. مننه.